لږه کیسه خو وکړه خپله څه د باندې شوي په دې اروپا کې. اول د ما ټولو ورونو ته سلامونه یې ښه ډېر دی. بعد له سلامه ما 20 کاله په دې وطن کې کېږي، په دې یورپ کې 20 کاله. چا چې صفت کړی او ویلي دي چې یورپ ښه ځای ده او لاړ شئ دا دي و هغه دي ګټې، داسې بس یا پوه سوی نه د بد به نه پسې وایو یا به نادان و یا به یې ګټلي، خو ما هېڅ څه پکې ونه لیدل. هېڅ څه دې خلک خو نوم یې ګټلی و، نوم دی ما مخکې درته ویل 5 لکه یورو. 15 لکه یورو ما خپل ورور ته لېږلي 3 کلو. اجاسین دي ما اوس هم قرضداره ده 1000 یورو. 1 منټ بھائی 1 منټ بات کرو. نو خبره دې ته راغله 20 کالو نه وروسته او دا یو کال په ما دا رقم تیر شو لکه سړی چې اور کې ودرې او اور ور واچوي او کراس وځي. څه نشه کې؟ هره نشه کوکا ویم، تایلند نه تای راځي هغه ویم، دوا ویم، چې هر څه میلاو شي بس مخ ته نه اړې. آفرین چې بس مازغه مې آرام که آرام بچیان لرې؟ هېڅ نه. واده دې کړی؟ یو سر وطن کې څوک دی؟ بغلان. نه څوک دي؟ ورونه دي، پلار دی، فامیل دی؟ ورونه مې په سعودي کې دي. فامیل مور مې په وطن کې د ورور. سلام ورته وایه. ما دي یعنې 50 لکه پیرې سلام یې مور ته ورور ته د کوره سپي ته مې دي سلام. واپس تلل غواړې؟ نه دې ځای نه مې تللی داسې دا نشه ایسو ځواني مې لاړه. مخکې مې درته یې ورې وویل شعر خو بیا هم درته یم وایي شو نه خوشحال وای نه دې خټک وای تور مسلی دی وایي چې زلمی وایي چې زلمی وایي ځواني چې تېره شوه بیا نه راځي. بیا نه راځي. نه اوس خو ځوان لا خو ځوان یم 40 کالو ته چې عمر ورسېد هغې د ځوان. 20 کاله د یورپ کې وخوړه. 20 کاله مې یورپ کې څه دې جوړ کړه ته نه؟ خو بس ما درته ویلي وایي یو سړي شفتالو داسې وار کوي بل په پښو ولګېده لږ ور باد شو هغسې چې ورته وکتل وایي تا ښه دغه په غولو غولو ویستل دي. نو هغه تیار په خولۍ کې کړي و نیولي و خار د نیسي غورځولی چېرته ورته تاو یې کړم دی په دا سر پې وویسته دوکاندار. نو اوس په ما مغه کیسه شوې ده په غولو غولو ویستل دي تر ورځو چې سهار راجګ سم تر ماښامه. ولې مخکې نه ځې اروپا ته چې اسناد واخلې افغانې؟ غوږ راته کېږده اسناد مې د دې ژب درته هم ګریکۍ پاسپورټ اخیستی سم انشناټي کارت هر څه ما سره هر څه شته اسناد مسناد مشکل نشته. خو نه په دې ملک ما چې داسې ښه کړي دي اقا خدای معلوم دي چې نه نوي نومونه دي دې په 2 نومو عاشق الله خدای دواړو ته معلوم ده ما یو ورور په سترګه ورته کسې دي دې ملک. ولې ګورې نو تا سره څه وکړه؟ که کني یې کړي زه په حقه سپارم. مخکې ولې نه ځې؟ غرق به شي کوي ما کې راشي ولګېد دا مې ورته ویل. نوم دې څه ده؟ نوم مې نظر. نظره د نظره مشي. نظر احمد زی 20 کاله مې مسافرۍ کېږي په یورپ کې آباد دي ګران 15 لکه یورو یې ګټلي. لا د هغې نه هم ډېرې ګټلی شي. که وغواړم چې پیسې راټولې کړم په کال کې نه ده میلیاردر هم د ځانه جوړوی شوق کې نه ده. یو سلام وکړه اخره کې. سلام ټول پښتنو ته ټول افغانستان ته دې ما سلامي. او د مسافرۍ په باره کې څه وایې؟ مسافرو دې همیشه شپه او ورځ آباد دی چې زړه ارمانونه دې پوره شي. اروپا ته مه راځئ وروره هغه خپل وطن ګل وطن آزاد او خوشحال وطن. والسلام.